د اسلامي امارت پر واکمنۍ د اسلامي ګوند د مشر تازه خطرناک ګزار ګلبدین حکمتیار د نوموړې واکمنۍ کړنې او څرګندونې وننګولې. ښاغلی حکمتیار وایي دغې واکمنۍ د ټولو سیاسي ډلو خلاف د دښمنۍ لار غوره کړې. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي ګوند مشر وایي په هیواد کې ملي یووالی نشته او د اسلامي امارت واکمنۍ د ټولو سیاسي غورځنګونو خلاف د دښمنۍ لار غوره کړې. ښاغلی حکمتیار پوښتي چې آیا د ملي تفاهم او پر یو ملي میثاق د همغږۍ لار غوره کولی شو؟ د ټولو ملي قضایاو په اړه داسې ګډ او ولسګړی دریځ او تګلاره چې د ملت غوڅ ډیرکه یې ترشح وي. که دا وړتیا په ځان کې راپیدا کړو نو کیدای شي د رڼا پر لور لاړ شو. موږ به څه کوو؟ له پاکستان سره مو اړیکې ترینګلې، ایران مو مرسته نشي کولی. منځنۍ اسیا کله له روسانو او کله له پاکستان سره زموږ پولې ته څیرمه د تروریزم خلاف ګډ پوځي مانورونه کوي. حکمتیار په الاسکا کې د امریکا او روسیې ولسمشرانو لیدنې ته هم اشاره کړې. د ناستې په اجنډا کې لا څرګنده نه ده چې د افغانستان په اړه به یې ګډه پریکړه څه وي، خو د پوتین دا خبره د ډیرو اسرارو غمازي کوي چې وی ویل موږ ګډ دښمن ته ماتې ورکړې. دا کوم ګډ دښمن و او کله یې ماتې ورکړې؟ جرمني که افغانستان؟ 78 او که 25 کاله مخکې جنگ؟ نن د دوی پر وړاندې اوکراین، غزه، د ایران اټومي تاسیسات او افغانستان مهمې قضیې دي. په دغو کې وروستنی هغه هیواد دی چې دواړه په ګډه د مجاهدینو او طالبانو خلاف پکې جنګېدلي. د 60 کلن امریکایي اشغال او شوروي ځواکونو له وتلو وروسته په جنګونو کې ګومان کوو د پوتین موخه افغانستان دی. د ټرمپ له اظهاراتو جوته ده چې په اوکراین کې پوتین ته امتیازات ورکوي، خدای په غزه او ایران کې ټرمپ ته بدله نشي ورکولی. یوازې په افغانستان کې د مخکې په څیر د امریکا مرسته کولی شي. زموږ شمالي ګاونډیانو او هغو مسکو پلوو ډلو له لارې چې په 60 کلن اشغال کې د امریکا خدمت کول. دا څرګندونې پر داسې مهال دي چې طالبانو په ټول افغانستان کې پر سیاسي ګوندونو باندې بندیز لګولی او نه هم د دې لیوالتیا لیدل کیږي چې طالبان د ملي تفاهم او پر یو ملي میثاق د توافق لار غوره کړي. درنو لیدونکو